سلامونه هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. دغه ویډیو د عامه پوهاوي په خاطر باندې د خپلې تر پایه پورې وګورئ، د کورنۍ له غړو ملګرو او دوستانو سره هم شریکه کړئ تر څو خبر اوسئ. په دې اواخرو کې هغه افغانان چې نوي راغلي دي بدبختانه د سکام قرباني شوي دي او یا هم د آنلاین غلو قرباني شوي دي. نو هیڅ وخت کې تاسو خپل معلومات له بل چا سره مه شریکوئ، خصوصا څوک چې زنګ درته وهي د ټلیفون شمیره نه پیژنئ او ستاسو څخه ستاسو د شخصي معلوماتو په اړه پوښتنه کوي، نو هیڅ وخت کې خپل معلومات مه ورکوئ. په هیڅ وخت کې یو بانک تاسو ته زنګ نه وهي چې ستاسو څخه ستاسو سوشل سکیورټي وغواړي او یا هم ستاسو څخه ستاسو د ډیبټ کارت یا کریډټ کارت نمبر وغواړي یا ستاسو د زیږیدنې د نیټې پوښتنه وکړي. په هیڅ وخت کې د IRS دفتر یا هم د مالیاتو اداره تاسو ته زنګ نه وهي چې له تاسو څخه ستاسو شخصي معلومات وغواړي او یا هم درته ووایي چې دا اوس پیمنټ وکړئ، که پیمنټ ونه کړئ پولیس درپسې لیږو. نو دا ټول هغه چلونه دي چې آنلاین غلۍ استفاده کوي تر څو خلک په خپله لومه کې راګیر کړي او غلا ترې وکړي. نو له دا رقم کسانو څخه په امان کې اوسئ. همدارنګه خپل شخصي معلومات لکه سوشل سکیورټي، د کور ادرس هم، ایمیل ادرس هم، د ټلیفون شمیرم، د کارت نمبر هم، دا له هیڅ چا سره په هیڅ وخت کې مه شریکوئ. نو هیڅ نوع اداره له تاسو څخه د ټلیفون له لارې دغه معلومات نه غواړي. همدارنګه دغه معلومات له خپل ملګرو او دوستانو سره هم مه شریکوئ، ځکه دا محرم معلومات دي. دا باید یوازې تاسو ته معلوم وي او په غذایو کې استفاده چې چیرته چې ترې استفاده کېږي، کله چې وظیفې ته اپلای کوئ یا کله یو کور نیسئ په کرا باندې یا یې اخلئ او یا هم کله چې موټر اخلئ نو په غذا کې پوښتنه کېږي، یا بانک ته ورځئ نوی اکاونټ خلاصوئ نو د دغه معلوماتو استفاده کېږي، او یا هم که زه کاونټي ته د بینفټ لپاره درخواست کوئ او یا هم د دولتي بینفټ لپاره درخواست کوئ، لکه د گرین کارت لپاره درخواست کوئ یا د سټیزنشپ لپاره درخواست کوئ، نو په غذا کې دغه معلومات استفاده کېږي. نو نور هیڅ چا سره هم دغه معلومات تاسو مه شریکوئ، ځکه هغوی کولی شي ستاسو د معلوماتو نه غلطه استفاده وکړي. نو ځینې کسانو موږ ته زنګ وهلی و او ویلی چې د دوی په نامه باندې قرضې راوتلي دي چې دوی ترې خبر نه دي. ځینو نورو ویلي چې د دوی په نامه باندې له ځینو موسسو څخه کومکونه اخیستل شوي دي چې دوی ترې خبر نه دي. نو که چېرته تاسو هم د دغسې پیښې قرباني یاستئ، تاسو کولی شئ هغه ټلیفون شمیره چې تاسو ته زنګ پرې راغلی و یا هغه اشخاص چې تاسو معلومات یې پټ کړي وو هغه فدرالي ادارو ته ورمعرفي کړئ تر څو د قانون منګولو ته وسپارل شي او خپله جزا وویني.